نه کوو نو تاسو ته خواست دی چې تاسو راشئ. اوس به زموږ یو ذمهوار ملګری دریا خان تاسو ته په دې باره کې خپل نظر شریکي. زه دریا خان ته دعوت ورکوم چې تاسو سره په لنډو ټکو کې دا خپل نظر شریکي. اوس به بلا باغیان پیدا شي ته لږ صبر وکړه. اوس به بلا باغیان پیدا شي ته لږ صبر وکړه. د غلامۍ زنځیر مات شوی زه زور اوړمه. ګرانو ملګرو زده کوونکو د مختلف د بېلابېلو سیمو راغلو سټوډنټانو تاسو ته معلومه ده د نن نه 2 شپېته ورځې مخکې په 12 نومبر په صوبایي اسمبلۍ کې امن جرګه شوې وه چې هغې ته د مختلف سیاسي مشران علاقهیز مشران او سټوډنټان زده کوونکي هم تللي وو. زمونږ د پېښور 2 سټوډنټان چې د عیار وبیب وزیر او د پولیټیکل ساینس عدنان وزیر هم تللي وو چې له هغې نه بعد د پاکستان استخباراتي ادارو پورته کړي دي او لا تر اوسه پورې موږ ته هېڅ پته نه ده لګېدلې. دلته موږ ډېر احتجاجونه وکړل. په 20 تاریخ هم موږ یونیورسټي روډ بند کړو خو موږ ته هېڅ رسپانس رانغلی. په پېښور پوهنتون کې موږ د تېرو 1 میاشت راهیسې درنه کېنولې ده. هغه درنې دا مطالبات کوي چې دا 2 کم ورک شوي سټوډنټان دا د رها کړی شي. د هغې درنې انتظامیو زده کوونکو یو فیصله کړې ده چې په 21 تاریخ به موږ سی ایم هاوس ته په لانګ مارچ په شکل کې ځو او دا خپل درد فریاد به هغوی ته هلته اورو. نو دلته موږ په هغې بابت کې راغلي چې دلته سټوډنټانو ته زده کوونکو ته موږ دا پیغام ورکړو چې موږ سره د 21 جنورۍ په دې احتجاج په دې لانګ مارچ کې موږ څه ګډون وکړئ ځکه چې دا مسله یوازې زما نه ده دا اجتماعي مسله ده. سبا به تاسو باندې هم راځي. مهرباني ذمہوار ملګري هلته پنډال کې ناست دي د ریل په شکل کې بازو یونیورسټي ته